السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مستا سرور قاری اسماعیل بس نن اخیری دیدن دی د خیره او بزی انشاءالله امریکایان به مردارو او مشرانو ته دا وصیت ده زمونږ چې زمونږ وینې بې ځایه لاړې نه شي، باید زمونږ وینې خرڅې نه شي او مجاهدینو دا توقع لري چې مجاهدین دې باید خپلو منځو کې اتفاق و اتحاد راولي او ډېر مونږ دا قربانیانې ورکوو د همدې دپاره چې اسلامي شرعي نظام راشي او باید هر مجاهد ځانه فدایي جوړ کړي. او بس ورو نو ستاسو زه خدمت دعاګانو کې مې یاد ساتئ او بل مور او پلار ته زمونږ ډېر سلامونه کوئ او بخشش کوئ او انشاءالله چې خفه نه شئ. انشاءالله د ورځې محشر به ستاسو شفاعت من کوو او بس آینده ولس ته هم دا چې باید هر پلار مور او پلار باید خپلو بچیو ته دا توصیه ورکړي چې فدایي ته ځان حاضر کړي او فدایي وکړي. او زه ډېر زیات خوشحاله یم، بسلام جنتي که ډېر زیات خوشحاله یم. نن داسې خوشحالي ده راباندې چې بیخي د دې خوشحالۍ نور ځایږم نه. بس لاړو د خدای په امانه. نو بس دعاګانې ډېرې کوئ. قاري ساجد ته هم ډېر ډېر سلامونه کوئ، امیر ده، قاري صاحب حمزه ته، قاري صاحب خالد ته، نور څومره ملګري انډیوالان یې مصطفی مولوي صاحب ته ډېر ډېر سلامونه به کوئ او بس آخري دیدن دی، الله مو کامیاب کړه.